تاسې ګورئ د افغان سپورټ چینل. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې تاسې څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې مو د فیسبوک سټوري ډاونلوډ کړئ. نو که تاسې هم غواړئ چې په خپل موبایل کې مو د فیسبوک سټوري ډاونلوډ کړئ نو دغه ویډیو ضرور تر اخره پورې وګورئ. نو ځو د ویډیو شروع کېدو په طرف باندې. د فیسبوک سټوري ډاونلوډولو دپاره به تاسې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی ما په ډسکرپشن کې هم پرېښی دی، تاسې هلته نه هم ډاونلوډولی شئ. او دا به زه تاسو ته د ویډیو په اخره کې هم وښیم چې دا تاسې څنګه د پلی سټور څخه ډاونلوډولی شئ. دا چې کله تاسې ډاونلوډ کړو دا به تاسې خلاص کړئ. تاسې به دلته په دې لاګ ان ود فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسې د خپل فیسبوک آی ډي ورکئ. دا به اوکې کئ. بیا به تاسې په دغه سټوري ټیب باندې کلیک وکئ. دلته تاسې کولی شئ چې هر یوه سټوري ډاونلوډ کئ. نو زه غواړم چې دغه یوه سټوري ډاونلوډ کړمه. نو تاسو په دغه ډاټس باندې کلیک وکئ. دلته به تاسې په دغه ډاونلوډ آپشن باندې کلیک وکئ. نو دغسې تاسې کولی شئ چې د هر چا سټوري په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. زه به اوس تاسو ته وښیم چې دغه ډاونلوډ شو او که نه. ګوره دغه موږ سره راغله دلته. ګوره دغه یوه سټوري ده موږ سره دلته ډاونلوډ شوله. نو دغسې تاسې کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره د هر چا سټوري ډاونلوډ کړئ. نو اوس به زه تاسو ته وښیم چې دغه اپلیکیشن تاسې څنګه د پلی سټور څخه ډاونلوډولی شئ. نو تاسې به پلی سټور خلاص کړئ. دلته سرچ کې به ولیکئ سیف ایف بي سټوري. دا به تاسې سرچ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم چې دی تاسو ته زموږ د موبایل په سکرین باندې به هم ښکاري. نو تاسې هلته نه هم لیکلی شئ. نو دلته نه تاسې کولی شئ چې دغه اپلیکیشن په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ، ضروري د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او که څه غوښتنه څه پوښتنه لرئ نو ماته ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.